شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. بیا درود په هغه سترې هستۍ وایم د چا له مخه چې د کائنات مخ ودان دی. ډېر زیات خوشحاله یم او په ذاتي طور د ټولنې لخوا او له خپله خوا ټولو راغلو میلمنو ته او ناستو ملګرو ته ډېره مینه او احترام چې راغلل او زموږ دغه غونډې ته خپله ښکلا راوبخله د راتګ. زه به څو شعرونه ووایم د صدر صاحب په اجازت سره. چا راته وکړلې د نن چا د پرون خبرې، جواد ومو شوې په وخت او په بدلون خبرې. مننه. چا راته وکړلې د نن چا د پرون خبرې، جواد ومو شوې په وخت او په بدلون خبرې. او د جمود ښار کې هم ساتې توقعات د وفا، د جمود ښار کې هم ساتې توقعات د وفا. پاگل کانو تکوي د مینې شتون خبرې. مننه. باسینه ته هم د ویشیانو په نظر کې راشي، مچېړه نورې د نظام او د قانون خبرې. او بیخي بس ده گفتگو لکه په دې موضوع مې، بیخي بس ده گفتگو لکه په دې موضوع مې. دا مضطربو ته کوم چې د سکون خبرې. او که د نن جبر ته مو لږه پاملرنه وکړه، بیا به ونه کړئ د نمرود او د قارون خبرې. او شعر دی باید له خدای راز و نیاز وساتم د خدای تر حده، باید د خدای راز و نیاز وساتم د خدای تر حده. مخان کفر ګڼي دا د اندرون خبرې. او ډېره مننه. باید د خدای راز و نیاز وساتم د خدای تر حده، مخان کفر ګڼي دا د اندرون خبرې. او ولې ته نه پرېږدې زما د زړه ورغلې پر هر، ولې کوې د یار د غېږ او د زنګون خبرې. ډېره مننه. ولې ته نه پرېږدې زما د زړه ورغلې پر هر، ولې کوې د یار د غېږ او د زنګون خبرې. په تعلیم صلح پرمختګ کې وي د خلکو نه هېر، کوي په جنګ بهادرۍ کې د پښتون خبرې. په تعلیم صلح پرمختګ کې وي د خلکو نه هېر، کوي په جنگ بهادرۍ کې د پښتون خبرې. او شعر دی چا چې په لاره بل سراغ قدرې هم نه دی پرېښی، چا چې په لاره بل سراغ قدرې هم نه دی پرېښی. اورم له هغه خلکو زه د سباوون خبرې. اضافت نه غواړم هېڅکله مې نور په کرب کې، ما سره مه کوه جواده په بېلتون خبرې. ویل مې یارانې دلته کې څومره بېمانې دي، ویل یې د دې ځینو خلکو دغه بهانې دي. ویل مې یارانې دلته کې څومره بېمانې دي، ویل یې د دې ځینو خلکو دغه بهانې دي. او ویل مې ساقي نه څکمه شراب خدای حرام کړي، ویل یې خوښه خپله کوه دا څو پیمانې دي. او شعر دی ویل مې په جنت وطن کې مري ولس له لوږې، ویل یې تا چې وې په دې وطن کې خزانې دي. ویل مې د دې خاورې شهیدان به اخر څو وي، ویل یې حساب نه لري بې شمېره انعامې دي. او ویل مې د مظلوم ازار زم شوی په پلک کې، ویل یې ړنګې کړې د ظالم پرې خدای خانې دي. او شعر دی ویل مې ته هم اوس هغه شان نه یې که نه جانم، ویل یې لازمي چې منځ کې تېرې زمانې دي. او مننه. بل شعر دی چې ویل مې ریاست په مونږه څومره لوبې وکړې، ویل یې د دوی خلکو په خولو اوس هم ترانې دي. ویل مې ریاست په مونږه څومره لوبې وکړې، ویل یې د دې خلکو په خولو اوس هم ترانې دي. او ویل مې لما نه کېږي دا سوال منت زاریانې، ویل یې د دې ښار مګر محتاج یارانې دي. ویل مې دغه کس لمحه لمحه له کربه جاړي، ویل یې چا لیکلې دا بېنومه افسانې دي. او ویل مې جواد ستا د هېرولو په کوشش کې، ویل یې لټولې منم ټولې میخانې دي. ډېره مننه.